سورة اللهب مکی صورت تے 15 آیتونه دي. په دې کې الله بشارت ورکړی دی بهلاک بعض الاعداء. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زیری چې ستا بعض دشمنان به هلاک کیږي. مخکې یې ګوره زیری ورکړی شو چې خلک به دین ته ډلې ډلې داخلیږي، و زیری دا دی چې د اسلام دشمن به هم تباه کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صفا په غونډۍ باندې یو پیر بیان کو او د قریش را جمع کړو، وایي تاسو ته قیمتي کلمه وښیمه، که تاسو ووایئ نو عرب او عجم به ستاسو ماتحت شي. وایي څه خبره ده؟ وایي لا اله الا الله ووایي. نو ابو لهب خبیث ده وایي تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، تبعید دي ستا دپاره، د دې خبرې دپاره دې موږ راوستو. او بیا لاړ روان شو. الله سبحانه وتعالی هغه هلاک کو، هغه یې تباه کو. څه وایي الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. هلاك دي شدوان لاسونه د ابو لهب او هلاك شو. اول کی خیری ده بیا خبر دی چې هلاك دي شي او هلاك شو. ابو لهب هذا خپل نوم عبد العزى دی، او ځکه خپل نوم دلته نه دی ذکر، ولې؟ ځکه چې نوم کې شرک دی، عبد العزى. او الله داسې نومونه قرآن کې نه ذکر کوي چې هغه شرکي وي، نو ځکه ابو لهب ذکر شوی دی. ابو لهب به یې دته ولې وي؟ دی ډېر ښایسته و، د مخ به یې رڼا کوله، د هغې د لاسې دته ابو لهب وایي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل تره دی، خپل سوچه خپل تره دی. دلیل دی په دې باندې چې څو پورې په تا کې عمل نه وي نو نسبونه چاله فایده نه ورکوي. دا زموږ په دې بعضو پښتنو کې چې دی دا سیدان او میاګان او پلانې او علانې او مولیانو ډډې لګولي چې زموږ نسبونه اوچت دي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره دی، تره څومره اوچت نسب دی، خو دی په جهنم کې دی، تباه دی. ما اغنا عنه ماله وما کسب. فایده ورنه کړه ده ته مال ده ده او هغه څه چې ده ګټلي وو. دا ماضي په معنی د مضارع دی، یعنی د ده مال او ده چې څه ګټلي وو هېڅ ولم فایده ورنه کړه. سیصلا نارا ذات لهب. زر ده چې ورننوځي به اور لمبو والو ته. وامرأته حمالة الحطب. او ښځه د ده هم چې بارونکي د لرګو وه. ښځه د ده هم چې بارونکي د لرګو وه. ښځه د ده څوک ده؟ ام جمیل. د ابولهب ښځه ام جمیل ده، ناکاره ښځه وه. بد صفت په هغې کې ده چې چغلي به یې کوله، ځکه ورته الله حمالة الحطب وي، بارونکي د لرګو، یعنې چغلي به یې کوله. د یو ځای خبره به یو ځای ته وړه، د بل ځای هغه به یې بل ځای ته وړه. یا د هغې بخل ته اشاره ده، ډېره بخیله زنانه وه، نو د ځنګل نه به یې لرګي په خپله راوړو. فی جیدها حبل من مسد. په سټ د هغې کې رسۍ ده د پوستکي د کجورو نه. الله به ورته په سټ کې په جهنم کې دا رسۍ اورچي چې دا به جوړه شوي د پوستکي د کجوري نه. دا به ورته الله په جهنم کې ورچي. وجه څه ده؟ وایي د دې سره د سرو زرو امیلو ډېر غټ، او په مخه به هغه خورا خو وایي دا به زه د دې پیغمبر په دشمنۍ کې خرچ کوم. الله وله بدله دا ورکړي، جهنم کې به دې ته دغه امیل اچولی کېږي.